د غفور لیوال صاحب یوه غزل ده: ټوپک په لاس کې نه لري وژلي یې څوک نه دي، ټوپک په لاس کې نه لري وژلي یې څوک نه دي، امام دی او ولاړ ورپسې ډله پښتانه دي. نظر لري له ستوني کې نه زور د زورورو، نظر لري له ستونو کې نه زور د زورورو، فکرونه یې د لمر غوندې خبرې یې اوبه دي. پښتون لالا چې ته یې هم راویښ او را روان کړې، لمانځه کې صورتونه د خپل قام د ویښ تابه دي. زړه توري له مرګونو شول د ژوند په خوږو پوه شول، زړه توري له مرګونو شول د ژوند په خوږو پوه شول، روان ځکه دا خلک په مدار د بدلانه دي. تهجري قصیده سر شوه له غزني نه عالي، دیوان د سرندیب ورته له اثر په زنګانه دي. او دا یوه بله غزل د بارکوال میاخیل ده چې عنوان یې دی زولنې. خاموش نه دي شور کوي شرنګیږي زولنې، خاموش نه دي شور کوي شرنګیږي زولنې، پیرانې دي د چا لاس ورته لویږي زولنې، زندان ته په جګ سر او په خندا ورسره ځي، په ژبه د خپلوۍ ورته غږیږي زولنې، کوي ورته کیسې د رتنبور او د لاور، کوي ورته کیسې د رتنبور او د لاور، غوږ غوږ دي ورته نه ځینې ویدېږي زولنې، که پرې یږدي نو بیا به مېلمنې شي د سکوت، خوځېږي او وسېږي او نڅېږي زولنې، قاضي ورته کوز ګوري پټه خوله دی عدالت، قاضي ورته کوز ګوري پټه خوله دی عدالت، بندي راوړي چغې دي ژړېږي زولنې، هغه وکړي ناره چې خلاصومه خپل وطن، هغه وکړي ناره چې خلاصومه خپل وطن، دستي ورباندې شاوخوا غوړېږي زولنې، زه وینم بارکواله پکې تکه سپینه ورځ، په سترګو د ارمان کې مو بلیږي زولنې، خاموش نه دي شور کوي شرنګیږي زولنې، پیرانې دي د چا لاس ورته لویږي زولنې.